بچی د ځانه مه جوړوئ چې ټول عمر مې ټول سوچ او فکر په دنیا کې چې څنګه یې ډېره کړم څنګه یې لاسته راوړم څنګه دا کړم. نه حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کانت الدنیا همه که د یو چا د خپل زندګۍ مقصد بس دنیا ګټل وګرځول په خوب کې ناست دا پرو کې هم دی د دنیا خبره کوي په کور کې د بچیانو سره ناست هم دی شونډې چیچي ولې تاوان یې کړی دا ته وایي د دنیا مقصد والا. که د چا دنیا د خپل زندگی مقصد ورده فرق الله تعالی شمله الله تبارک و تعالی د ده په حوایج کې تفرقه راځي بس پر هغو رهي په زندگی کې بېچیني پیدا سي. دا زده کړئ دا واورئ تاسو په خپله پوښتنه وکړئ غټ تجاران چې هغوی د دنیا مقصد د ځان لپاره ګرځولي په اربو ډالر به لري په لکو ډالر به لري مال او دولت به لري په یو داسې ښایسته ماڼۍ کې به پروت وي چې ته به ورته حیران یې مسکین خوارکی چې ورځي مغزه یې په دې وچ چې دی شاوخوا ته ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی دی پکې پروت دی پر داسې پوسته کټ باندې پروت دی چې موږ په خوب نه لیدلي رقم میوه یې سر ته پرته ده لیکن چې وګورې د ده وسط ته به لس د خوب ګولې پرتې دوې درې انجکشن به پرتې دا به ځان ته لرګی ولې فرق الله تعالی شمله الله پاک جل جلاله پر ده باندې ټول حوایج راوغورځوي او دی بېچینه بېسکونه کړي. کم کس دنیا د ځان لپاره هدف وګرځول مقصد هغه بیا په دنیا کې چین او سکون نسي پیدا کولی آرام نسي سکون چې کوم دی یوازې د الله په دین کې د دنیا ګټل ګټل که باید ولواده په زما ذکر الله تاسو دا روزانې والا وګورئ رسنه تړه کړي اوس خو روزانې والا ما د پخوا روزانې والا نه ګورئ دا واورئ په مسکنت کې جهنم مو پیدا کوي دا د فرزوین درته وایي الله وایي ویل للمطففین هلاکت چې وي د هغه کسان دپاره چې هغه تطفیف کوي تطفیف کمی بیشي ته وایي که څه هم دا اصل د وزن سره خاص لیکن علامه حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغه لیکي چې په تطفیف کې مزدور هم داخل کم مزدور کله چې مزدور رالی مالک د مکان ته وویل چې زما اوستا د نن ورځې معاده د 800 روپۍ به 1000 روپۍ به د ورځې راکوې زه ستا کار وکړم هغه اخته چې کله مالک ولاړې د بیلچک شول چای ته ملاوتر خوري چې مالک رالی بس یو دم راوغورځېد بیلچې ته کش دغه سړی به تطفیف ویل د جهنم کنده به د دې کسان لپاره په خپل مزدوري کې د ځان لپاره جهنم مه ګټئ ګورئ واورئ هر کار چې کوې الله مې ویني ما نن خپل وخت دغه سړي ته ورکړي پر خرڅ مې کوي د ده په یوازې کې ما د ده نه پیسې واخیستله 1000 کال د هرې 12 چې په هر څو ما ودې ورسره راځي ما ځینې واخیستل زما وخت ده رانیوي دا د ده د لورې دا زما وخت د ده څو زما سره امانت دی که په امانت کې خیانت وکړم دغه به مې انجام لهذا په هر وخت کې کوشش دا کوي په حلال رزق کې ډېر زیات کوشش کوي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي التاجر صدوق الامین هغه تاجر چې په خپل کاروبار کې صادق وي درواغ نه وایي امین وي امانتدار وي خیانت نه کوي دوکه نه کوي. د الله رسول وایي دا به د قیامت په ورځ مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا به د هغوی په ډله کې د شهیدانو په ډله کې به دی ولاړ او یار دا په دنیا کې هم په ښایسته مشرانو کې سپرې دي دلته څه کوي دلته هم د شهیدانو په ډله کې دی ولاړ بل بیا ګوره د انبیاو په ډله کې به ولاړ دا خو هلته په دې کرو په دې ماڼۍ کې اوسېدي په دې مشرانو کې اوس دلته هم دی ولاړ هم دنیا له دسو آخرت دا کم یو دي د فرزویه ده هغه تاجر چې صادق وي په کاروبار کې رښتیا وایي دروغ نه وایي دوکه نه کوي مسلمان ته سترګو کې خاوره نه اچوي زوړ شی په نوي نه تېري کمزوري په اصلي نه تېري د چینا شی په جاپان نه تېري او په خپل مال کې مکس نه کوي دغه سړی به د انبیا په سره بل روایت کې بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي التجار یحشرون یوم القیامة فجارا تاجران به د قیامت په ورځ د فاسقانو د الله د نافرمانو کسانو په ډله کې ولاړ تا ولې تا خو ښه زکاتونه هم ورکول ستا پر کور خو د مسکینانو نوبتونه ولاړ ته ولې دلته ولاړه ته څه کوې تا پلانکی مسجد تا نه و جوړ کړی د پلانکی مسکین واده تا نه و کړی و پلانکی خیرات تا نه و کړی و نو ته څه کوې والله ما په خپل تجارت کې رښتیا نه ویل ما په خپل تجارت کې امانتداري نه کول ما په خپل تجارت کې دوکه کول ما په خپل کاروبار کې دوکه کول نن مې الله حشر راکړي زندگی آمد برای بندگی
زندگی بې بندگی شرمندگی. دا زندگی د دې دپاره ده چې الله او آخرت په وګټي. الدنیا مزرعه والآخره، دنیا د آخرت کښت دی، په ویې کره آخرت ما په تباه کوه. د پیسو د درائمو د ډولرو د فلوس په وجه خپل آخرت مه تباه کوه. آخرت په رانیسه، آخرت په واخله.